السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. الله سبحانه وتعالى په سوره بقره کې په 186 آیت کې الله سبحانه وتعالى وایي: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. الله سبحانه وتعالى وایي چې ای پیغمبره، کله چې د ما بندگان د تانه پوښتنه وکړه، کله چې د ما بندگان د تانه پوښتنه وکړه د ما په باره کې، فإني قریب، نو زه نږدې یم. الله سبحانه وتعالی دلته پیغمبر ته ونه ویل چې قل فإني قریب، چې ته ورته ووایې پیغمبره چې زه نږدې یم. نه، الله سبحانه وتعالی قل کلمه لرې کړله او د خپل ځان او د بنده په مابین کې هیڅ واسطه پرې نه ښوده. حتی رسول صلی الله علیه وسلم هم د الله او د بنده د مابین نه لرې کړله، واسطه یې لرې کړله. کله چې بنده دعا کا، کله چې بنده غږ کا الله سبحانه وتعالی ته، کله چې بنده د الله سبحانه وتعالی نه یو شی غواړي، نو وسیله او واسطه الله سبحانه وتعالی د بین یې وړله. فإني قریب، نو زه نږدې یم دی ته. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله سبحانه وتعالی وی زه قبلومه دعا د هغو کس، د هغو چا چې هغه کله دعا وکړه، کله چې ما ته غږ وکړه زه ځواب ورکوم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نو دی دی د ما دعوت استجابت کا، د ما دعوت قبول کا. ولیؤمنوا بی، او په ما د ایمان راوړي. لعلهم یرشدون، د څو پورې چې دی لیار ومومي، د څو پورې چې دی لیار پیدا کا، د څو پورې چې دی ای ترقی وکا، رشد وکا، رشد لاسته راوړي او لیار پیدا کا او هدایت لاسته راوړي. نو الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته په دو آیت کې ښیي چې کله موږ تاسو دعا کو، ضرورت نشته چې موږ یو ولی، یو امام، یو قبر، حتی رسول صلی الله علیه وسلم یا ملائک، هیڅوک موږ ته ضرورت نشته چې موږ د الله او د خپل ځان په مابین کې هغه واسطه کو او ووایو چې یا الله د فلانی په واسطه باندې، د فلانی په وسیله باندې ما ته دا شی راکړه. نه، مستقیما د الله سبحانه وتعالی نه موږ تاسو غواړو. الله سبحانه وتعالی حتی خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د دغو ځای نه لرې کړی دی. ویلي دي چې وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. وَإِذَا، او کله چې سألک د تانه پوښتنه وکا، عبادی د ما بندگان، انی د ما په باره کې پوښتنه وکا، فإني قریب. فإني رسول ته ونه ویل چې ته ورته ووایه قل فإني قریب، نه داسې ونه ویل، قل یې بیخي لرې کړه، ورته ونه ویل چې ته ای پیغمبره ورته ووایه. مستقیما الله سبحانه وتعالی بندگانو ته ځواب ورکړی دی چې فإني قریب، نو زه دی ته نږدې یم، زه ورته نږدې یم. مستقیما د ما نه وغواړي زه ورکوم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کله چې یو دعا کوونکی
د الله سبحانه وتعالی نه وغواړي الله تعالی ویزه دعا اجابت کوم نو سي چې دغه واسطه وسیله د بین یوسو مستقیما د الله سبحانه وتعالی سره رابطه برقرار کو مستقیما د الله سبحانه وتعالی نه وغواړو مستقیما الله سبحانه وتعالی په خپل ژوند کې احساس کو الله اکبر او بل دا چې موږ باید د الله سبحانه وتعالی د دین او د دعوت هغه باید موږ استجابت کو دغه خبر ومنو د الله سبحانه وتعالی خبر ومنو او د رسول خبر ومنو فلیستجیبوا لی نو الله سبحانه وتعالی نو دی باید د ما د دعوت استجابت وکړه د ما دعوت قبول کا دغه اسلام تر ننوزي یا اسلام قبول کا ولیؤمنوا بی او په ما باندې ایمان راوړي نو کله چې موږ غواړو د الله سبحانه وتعالی نه چې الله سبحانه وتعالی د ما دعا قبول کا نو موږ هم باید د الله سبحانه وتعالی دعوت قبول کو د الله سبحانه وتعالی خبر ومنو د رسول خبر ومنو که موږ د الله سبحانه وتعالی نه غواړو چې الله سبحانه وتعالی د موږ دعاوې قبول کا نو موږ باید د الله سبحانه وتعالی په دین باندې عمل وکړو ان شاء الله تعالی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم